تازه سکاټ میلر د طالبانو لوی راز افشا کړ. سکاټ میلر طالبان افغان حکومت سره د خبرو پر ځای د افغانستان د نیولو په لټول. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سکاټ میلر د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي طالبان په 2021 کال کې د هغه مهال له حکومت سره د جوړجاړي په لټه نه بلکې په افغانستان کې د ولکې ټینګولو هڅه کې وو. جنرال میلر د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې خپلو څرګندونو چې لیکلي متن د دوشنبې په ورځ د دې کمیټې لخوا خپور شوی ویلي طالبانو د دوحې له هوکړې په کټه د جمهوري نظام په ځواکونو خپلو بریدونو ته زور ورکړی و. هغه ادعا کړې هغه مهال چې په 2021 کال کې جمهور رئیس بایدن له افغانستان سره د ټولو امریکایي عسکرو د ویستو اعلان وکړ، طالبانو ته دا فکر ورکړ چې دوی د دوحې هوکړې او د واک ویش ته اړتیا نه لري. خو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن په ځلونو له افغانستانه د خپلو عسکرو د ویستو له پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د دوحې هوکړه د امریکا د مخکني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوې وه او د حکومت له یوې شوې معاملې سره مخ و. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یوه سیاسي پاشلتیا بولي، مګر دا هم وایي چې له دې هیواده د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړې بریا نه درلوده. هغه زیاته کړې د 2021 کال اګست وړاندې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د ویستو په اړه خبرداری ورکړ او نظر یې دا و چې په افغانستان کې د 2500 امریکایي عسکرو پاتې کېدل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د اغیزمن پرمختګ او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مرسته کولی شي. جنرال سکاټ میلر چې له 2013 تر 2021 کاله پورې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان و، دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی و خو په بشپړ ډول د امریکا نظامي ملاتړ پورې تړلی و. په همدې حال کې د جمهور رئیس نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری وایي د اکمالاتو بندیدل یو له هغو لاملونو و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سقوط ته یې لاره پرانسته. یو بحث د سیاسونو ترمنځ نه همغږي وه. دویم بحث دا و چې له امکاناتي او اکمالاتي پلوه ځواکونه پر ځان بېسا شوي نه وو. دا د دې لامل شول چې د افغانستان مسلح ځواکونه ړنګ شي. د سیاسي چارو شنونکی عزیز معراج بیا ادعا کوي چې طالبان له امریکا سره د هوکړې پر بنسټ د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمنان شول. 18 میاشتې مخکې له امریکا سره اوربند شوی و. طالب له اردو سره جګړه کوله. اردو هغه مهال غښتلې وه او قوت یې ډیر و او د طالبانو شمیر کم و. خو دا چې چارواکي په ځانګړي ډول د امنیتي څانګې مشران په دې خبرو نو قومندانه یې سمه نه وه. طالبان په ډیر اسانتیا راغلل او له کابله پرته یې ټول ځایونه اشغال یا ونیول. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې د طالبانو حکومت په بېلابېلو چارو کې ادعا کړې چې د زور له لارې یې توانېدلي په افغانستان واکمن شي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړه د 2022 کال د فبروري په 9 د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد او هغه مهال د طالبانو د سیاسي دفتر ملا عبدالله غني برادر ترمنځ په قطر کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې پر بنسټ د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس نظام او د طالبانو ترمنځ د بین افغاني خبرو اترو له لارې ټاکل کېده، خو دا خبرې نه یوازې دا چې پایله یې ورنکړه بلکې جګړې زور واخیست او بالاخره د 2021 کال د اګست په 15 طالبان یو ځل بیا په کابل واکمن شول.